نو ابي امامه رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي زه خپل کلي او علاقې ته لاړم نو ما هغه قوم مې راوتلی دی او زما قوم چې و نو د دې اوبو غاړې له به راتلو نو زه دې وخت کې ورسېدم چې ګورم ټول قوم را جمع شوی دی وای ما ورله دعوت ورکړ وای ما ته ویل چې هلکه مونږ خبر شوي چې ته صوابي شوی یعنې هغه دین چې زمونږ د پلرونو د نیکونو یعنې په هغه شرک باندې چې مونږ روانو په کفر هغه دې پرېښی دی او ته د محمد رسول الله تابعدار شوی وای ما ورته ویل ما خو ایمان په الله او په رسول الله باندې راوړی دی وای دې وخت کې ما ته یې وینه راوړله وینه پخوا به د مشرکانو دا وینه پخوله دا څاروی چې حلال کې د دې نه دا وینه چې توی شي نو دا به د مشرکانو پخوله او دا ګوره د امت کې بعضې مسلمانان اوس هم شته دی چې پخیه او ځان ته مسلمانان وایي دغه وینه حرامه ده انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر او بیا وما اهل هغه څاروی چې د الله نه بغیر د بل چا اواز ور باندې وشي والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتويها وما أكل السبع إلا ما زكيتم نتويحا او دارنګې موقوذه متردیه د غره نه رارغړېدل شوې چې هغه بغیر د کلمې نه ذبحه شوي حلاله شوې نه ده په بسم الله دې حلاله کړې نه ده او همداسې مړه شوې ده دا ټول مردار دي وایي ما ورته ویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته فرمایلي دي او دا الله حکم دی چې دا وینه حرامه ده که دا ګوره د چرګ وینه ده که د غوا ده دا وینه حرامه ده د دې خوراک حرام دی دا چې په غوښه باندې هغې وینځل پکار دي اکثره دې هوټلو کې خوراکونه کوي وروڼو دغه وینه چې ده دا ترېنه نه لرې کوي څاروی چې حلال کې په هماغې وینې سره ګند سره خرڅوي او خلک یې خوري او خلکو ته یې پخوي هغه غوښه وینځئ ګورئ نو دا وینه چې ماله پیش کړله نو ما ورته ویل دا خو مرداره ده او مونږ خو الله او رسول د دې نه منع کړي یو وایي ما ورته ویل چې ماله لږې اوبه راکړې وایي راته ویل اوبه خو درله نه درکوو تر څو پورې چې زمونږ د خپل دین ته نه یې راوړېدلی وایي ما ورته ویلې چې زه د محمد رسول الله دین پرېږدم هېڅ چېرې داسې نه شمه کولی وایي هغه پډګی چې ما د سر نه تاو کړی و دا پډګی مې راخلاص کړو او د مخ نه مې تاو کړو ځان مې پکې پټ کړو په دې شګو کې سملاستمه د اولیاء کرامت ته ګورې وروڼو ښه نو وایي په دې وخت کې ابي امامه رضی الله عنه فرمایي وایي ما ته دې قوم اوبه را نه کړلې ما دا خپل پډګی مخ مې پې پټ کړ او سملاسم په دې ګرمو شګو کې دا ګرمې شګې الله یخې کړلې وایي په دې کې زه چې وده شوم د دې سملاستلو سره ما ته خوب راغی وده شوم نو وایي ما ته یو جام راغی الله رب العالمین ته د جنت نه یو جام راولېږو او بیا فرمایي دا صحابي په الله قسم که داسې ښایسته جام ما لیدلی د شیشې نه جوړو ډېر ښایسته مزېدار جام و دا جام ما ته راوړلی شو په دې کې یو شربت پروت و او ما ته ویلی شو چې دا شربت وسکه نو ما دا شربت وسکلو بیا راته ویلی شو چې دا وسکه نو زه ښه موړ شوم او دومره مزېدار شربت او دومره مزېدار خوراک چې ما په ژوند کې چېرته نه لیدلی او نه به یې وګورم نو په دې کې د قوم ویل چې هلکه خیر دی که دا مسلمان شوی دی خو زمونږ یو مشر دی او دې چې هر څه کړي دي کړي به یي راځئ راولګېږو دې له خوراک خو ورکړو په مونږ حق دی نو دوی څه خوراک راوړو څه شوده اوبه یې راوړل نو په دې وخت کې زه راپاڅېدم چې زه راپاڅېدم نو ما ته ویل چې خفه نه شي تا زمونږ نه اوبه وغوښتلې او مونږ اوبه درله در نه کړلې خیر دی دا خوراک هم واله دا اوبه هم واله او دا شوده هم وسکه وایي ما ورته ویل ستاسو د دنیا خوراک ته زما ضرورت نشته دی الله اکبر ستاسو دغه خوراک ته زما هیڅ ضرورت نشته دی وروڼو ما ته الله رب العالمین داسې ښایسته خوراک راکړلو د جنت خوراک یې راله راکړلو ای مؤمنه مسلمان شه په الله مې د قسم چې الله به در باندې د جنت خوراکونه وخوري دا مونږ باندې چې الله د دنیا رزقونه بند کړي دي دا وجه دا ده چې مونږ الله خفه کړی دی الله مو ناراضه کړی دی چې الله مو راضي که په الله قسم چې الله به مونږ او تاسې باندې فرزونه وکړي
ډېرو صحابو باندې الله د جنت خوراکونه کړي دي. وایي ما ورته ویلې چې زه کله وده کېدم نو تاسو زما شونډې ولیدې؟ ویل هو شونډې دې وچې دي. وایي زما خېټه مو ولیدله؟ ما ورته ویل چې هو خېټه مې داسې وه. وایي راته ویلې چې ښه دا خېټه مې وګورئ. خېټه وپړسېده، شونډې تازه شوې، رنګ کې تازګي راله. په الله قسم، په الله رب العالمین په ما باندې جنت خوراک وکړ. وایي دې قوم چې کله زما دا حالت ولید ټولو په یو ځای باندې کلمه ویله چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. داسې ایمان پکار دی ورونو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو صحیح مؤمنان جوړ کړي.